د یو سړي درې زامنو د درو سرو نوم عبدالله و. لږ شپې بعد دا سړی مړ سو، لیکن یو وصیت یې وکړ چې عبدالله ته به حق ملاو سي، عبدالله ته به حق نسی ملاو اور عبدالله ته به حق ملاو سي. دا وصیت نه بعد دا درې سره زامن پریشان سو چې هغه کم عبدالله دی چې هغه ته به حق نه ملاویږي، چونکه د درو سرو نوم عبدالله و. درو سرو وروړو دا فیصله وکړه چې ښار ته به ولاړ څو، د قاضي نه به پوښتنه وکړو او په هغه باندې به خپله فیصله وکړو. دوی د ښار طرف روان سو، لیکن په لاره دوی له یو سړی په مخه ورغلی چې هغه په یو شي پسې ډېر ګرځېدی. دا درو سرو وروړو پوښتنه جن وکړه چې وروره ته په چیش پسې ګرځئ؟ دا سړي جواب ورکړ چې زما اوښه ورکه ده، زه په خپله اوښه پسې ګرځم. یوه عبدالله ورته وویل چې ستا اوښه په یوه سترګه ړنده وه؟ دا سړي ورته وویل هو بلکل ړنده وه. دویم عبدالله ورته وویل چې ستا اوښه په یوه پښه باندې ګوډه وه؟ دا سړي ورته وویل هو بلکل ګوډه وه. دریم عبدالله ورته وویل چې ستا د اوښې لکۍ پرې وه؟ دا سړي ورته وویل بلکل پرې وه. ما ته ژر راوښیه چې زما اوښه چیرې ده. دا درو سرو وروړو په یو وخت ورته وویل چې موږ نه دی لیدلی. دا سړی ډېر سخت پریشان او غوسه سو او ورته وویل چې زه به پر تاسو باندې کیس کوم، زما اوښه تاسو غلا کړې ده او تاسو خوړلې ده. درو سرو وروړو ته وویل چې موږ هم قاضي طرف روان یو، که تاسو زموږ پر خبره یقین نشته نو راځه قاضي باندې به موږ ته فیصله وکړو. د لږ تللو بعد دوی یوه ښار ته ورسېدل او قاضي په دربار کې حاضر سو. قاضي پوښتنه وکړه چې ستاسې څه مسله ده؟ دا سړي ورته وویل چې دا درو سړو زما د اوښې دا نښانیانې راکړې او لیکن دا وایي زما اوښه د دوی سره نشته، زه وایم دا زما اوښه چې دا درو سړو وروړو خوړلې ده. قاضي د دوی څه پوښتنه وکړه چې دوی دا نښانیانې ورکړې؟ هغه ورته وویل هو موږ بلکل دا نښانیانې ورکړې، لیکن موږ د ده اوښه نه دی لیدلی. قاضي ورته وویل دا څنګه کیدای سي؟ تاسو دا دومره نښانیانې څنګه ورکړې؟ اول عبدالله ورته وویل چې د ده اوښه ړنده وه. د هغه ما دا ځکه څه اندازه ولګوله چې دا اوښې د لارې په یوه طرف باندې واښه خوړلي وو او د بل طرف یې نه و خوړلي. د دې څه ماته معلومه سوه چې د دې اوښه چې ده یوه سترګه ړنده ده. بل عبدالله ورته وویل چې د دې اوښې کم قدمونه چې وو هغه یو قدم یې کچه و او د نور یې پاخه و. د دې څه ماته دا معلومه سوه چې د ده اوښه په یوه پښه باندې ګوډه ده. دریم عبدالله ورته وویل چې دا اوښې کم وخت ګندګي کوي د خپل لکۍ د وجې د ګندګي وپاشي، لیکن د دا اوښې ګندګي چې وه هغه پر یو ځای وه. د دې څه ماته دا معلومه سوه چې د دې اوښه چې ده لکۍ پرې ده. قاضي چې دا قصه واورېده او دا سړي ته ورته ولاړ سه دا خوږ ستا اوښه نه دی لیدلی. د دې نه بعد قاضي و دا درو وروړو ته وویل ستاسو څه مسله ده؟ دا درو سرو وروړو خپله کیسه ورته وکړه چې کوم وخت زموږ پلار مړه کېدی هغه داسې وصیت وکړي چې عبدالله ته دې وراثت ورکړل سي، عبدالله ته دې وراثت نه ورکړل سي اور عبدالله ته دې وراثت ورکړل سي. موږ په دې باندې پریشانه یو چې هغه کم عبدالله دی چې هغه ته دې وراثت نه ورکړل سي. قاضي چې دا کیسه واورېده قاضي پریشانه سو. قاضي و دوی ته وویل زما سره نن شپه وکړئ، زه به ماښام پر دې باندې سوچ وکم اور بیا به تاسو ته جواب درکم. قاضي ته چونکې معلومه وه چې دا خلک ډېر هوښیاران دي نو ځکه خپل خادم ته ویلې چې ته به ټول د دوی پر خبرو باندې غوږ نیسې. خادم هلته ودرېدی. د دې نه بعد درو سرو وروړو ته ډوډۍ پېښه سوه. دوی چې څنګه ډوډۍ سټارټ کړه یو عبدالله ویل چې دا غوښه دا د سپي ده. بل عبدالله ویل دا ډوډۍ چې چا پخ کړې ده دا ښځه حامله ده اور پر بلکل پر آخري وخت ده. دریم عبدالله ویلې دا قاضي چې دی د خپل مول پلار ناجایز اولاد دی.
چې سار سو دا خادم قاضي ته ټوله کیسه وکړه چې دا خلکو داسې وویلې. قاضي ډېر سخت پریشان او په غوسه کې سو او درې سره عبدالله راوبلل او د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو دا خبره څنګه کړې ده. اول عبدالله ورته ویلې چې دا غوښه چې ده دا د سپي ده، ماته په دې اندازه ولګېده چې د وزې په غوښه یا د پسه په غوښه کې توره او سپینه ګډه وډه وي. توره یې زیاته وي، سپینه ځاګۍ جبکې د سپي په غوښه کې سپینه زیاته وي او ځاګۍ توره غوښه وي. قاضي چې ته پوښتنه وکړه د باورچي انویسټیګیشن نه بعد دا معلوم سو چې دا واقعي د سپي غوښه وه. قاضي ولته هغه عبدالله چې تا ته به حق در میلاو سي. دویم عبدالله ورته ویلې دا ډوډۍ ته چې ما وکتل دا ډوډۍ یو سیټ پنډ و او دا بل سیټ یې نری و. د دې سما دا اندازه واخته چې دا ښځه چې ډوډۍ پخوي دا ډېر په تکلیف ده، ځکه دا یو سیټ دې ته نه معلومیږي د حملېدو د وجې. قاضي ورته ویل ته هغه عبدالله چې هغه ته به حق میلاو سي. دریم عبدالله ورته ویلې چې ما ته دا اندازه په دې ولګېده چې ته د خپل مور پلار ناجایز اولاد یې، چې تاسو ته میلمانه راغلي دي او تاسو سپی ورته حلال کوي او ښځه دې ناجوړه ده او ته په هغه ډوډۍ پخوې. قاضي ولاړ خپل مور صاحب ته پوښتنه وکړه. مور ته ډېر وژړل. د ډېر پوښتنې بعد مور ورته وویلې چې او ته چې زموږ ناجایز اولاد یې. قاضي رالی او عبدالله ته ویلې ته هغه عبدالله یې چې هغه ته به حق نسي میلاو. عبدالله ورته دا څنګه فیصله ده، ما ته به حق ولې نسي میلاو. قاضي ورته ویل یو ناجایز سړی بل ناجایزه پېژندی سي. عبدالله چې کور ته رالی د مور نه پوښتنه وکړه چې زه ناجایز اولاد یم. مور ورته ویل او ستا پلار ته د ماجت مخ ته پیدا کړی وې او بیا چې رالی د درو سرونو مې عبدالله کښېږدی چې زه په دې کې فرق نه وکړم.